السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالرازق دلسوز د زابل ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، که پر یو چا دې پیسې باندې وي او هغه توان د دې نه لري چې ستا پور او ستا قرض تا ته بیرته درکړي، آیا هغه پور موږ په زکات کې حسابولی شو که نه شو؟ په چا باندې دې پیسې دي، هغه د دې توان نه لري چې ستا پور تا ته درکړي، نو آیا موږ هغه پور چې په دې سړي باندې لرو په زکات کې حسابولی شو که نه شو حسابولی؟ عبدالرازق ورور په اسقاط کې د تملیک د نشتوالي په وجه داسې زکات نه ادا کیږي چې ته ورته ووایې زما په تا باندې 10,000 روپۍ دي یا زما په تا باندې 15,000 روپۍ دي، 20,000 روپۍ دي، هغه په زکات کې در واخله. په دې باندې زکات نه ادا کیږي ځکه دلته تملیک نشته. او که چیرته د زکات پیسې ورکړې ته او بیا یې بیرته په پور کې ترې واخلې، نو په داسې کولو سره دې زکات ادا کیږي. ستا یو سړی 15,000 روپۍ قرضداره دی، هغه د دې توان نه لري چې دا ستا پور تا ته درکړي. که ته د زکات 15,000 روپۍ دې سړي ته ورکړې، ورته ووایه چې دا پیسې په زکات کې قبول یې کړه، او د هغه نه وروسته ورته ووایه که دغه اوس بیرته زما په پور کې راکړې چې تا ته مې پور درکړی و، په دې کې ستا زکات هم ادا کیږي او پور به هم ترلاسه کړي. همدغه مسئله هندیې په اول جلد کې په 101 صفحه کې کتاب الزکات کې په لومړني باب کې ډیر په تفصیل سره څیړلې ده. لیکلی دي ولو وهب دینه من فقیر ونوى زکات دین آخر له على رجل آخر او نوى زکات عین له لم یجوز. ستا په چا باندې پیسې دي، ته هغه ته وایې چې هغه پیسې ما تا ته دربخښلې دي، خو په دې نیت مې دربخښلي چې هغه په زکات کې حساب که، دا صحیح نه دی. همدارنګه علامه قاضي خان په قاضي خان کې په لومړني جلد کې 263 صفحه کې او 264 صفحه کې فصل فی هبة الدین من المدیون، هلته ډیر په تفصیل سره دا څیړلي. خو که داسې وکړې چې پیسې ورکړې چې دا په زکات کې واخله او بیرته هغه تا ته ستا په پور کې درکړي، مشکل نشته. هو که تا پیسې نه دي ورکړي، په هغه دې پیسې دي 10,000 15,000 او هغه ورته چې دا په زکات کې ته در واخله، دا صحیح نه دی ځکه په دې اسقاط کې تملیک نشته دی. او ګلونه ستا خبرې ګران حبیبه مشال